معلوماتو پر بنسټ او د هماغه څېړنو په دوام د افغانستان په زیرمو پسې ضربین راواخیست. په افغانستان کې د امریکا د جیولوجیکي څېړنو د ادارې تحقیقاتو تقریبا 10 کاله وخت واخیست. دا نو په صحیح معنا موډرن او هر اړخیز تحقیقات ول چې له مځکې او هوا څخه د نوې ډیجیټل ټکنالوژۍ په مرسته افغانستان تر پوښښ لاندې راوست. دې څېړنو وښوده چې د افغانستان د نادره عناصرو ارزښت له کمه حسابه له 1 ټریلیون څخه تر 3 ټریلیونه ډالر پورې رسیږي. 1 ټریلیون ډالر څونه کیږي؟ 100 میلیونه 1 میلیارډ کیږي او 100 میلیارډ 1 ټریلیون کیږي. که د افغانستان ټول نفوس 40 میلیونه وګڼو او داسې فرض کړو چې دغه 1 ټریلیون ډالر ټولو ته برابرې ورویشو، نو په دې 40 میلیونه وګړو کې هر نفر ته 2 میلیونه او 1,250,000 او 1500 افغانۍ رسیږي. و حتما په دې کې د استخراج مصارف او زر کیسې نورې راځي، خو دا محاسبه مې فقط د 1 ټریلیون ډالرو د څومروالي د روښانولو په پار وکړه. د امریکا د جیولوجیکي څېړنو ادارې د خپلو څېړنو پایلې او راپورونه افغان دولت ته وسپارل چې په دې برخه کې د نړیوالو شرکتونو د پاملرنې او پانګونې راجلبولو ته وکاروي. راپورونو کار وکړ. سم د لاسه د هند، چین، جاپان، آلمان، امریکا، فرانسې او نورو هیوادونو خصوصي، دولتي او نیمه دولتي شرکتونو په افغانستان کې د تازه کشف شویو معدنو د استخراج لپاره پانګونې ته زړه ښه کړ. چې دا د خدای تعالی لوی مرحمت دی، سخت زبردست منابع دي. د کانونو استخراج پر خپل ځای، خو ورسره تړلې اقتصادي چارې لکه د کانونو په شاوخوا کې ښارګوټي، روغتونونه، ښوونځي او بازارونه جوړول په زرګونو کسانو او وړو شرکتونو ته د کار زمینه برابروي. همدا ډول کانونو څخه د اموالو د لیږد لپاره مهمه زیربنا لکه برېښنا، سړکونه او د اورګاډي پټلۍ رغول. لنډه دا چې ټولو ته دا تمه پیدا سوه چې له دې کانونو سره به د افغانستان بخت پر غرونو وخیږي. خو دا چې د افغانستان بخت